هلمند کې هغه مسافر چې نور ولایتونو ته ځي یا له نور ولایتونو څخه هلمند ته راځي د موټرونو له لوړو کرایو څخه شکایت کوي. یادو مسافرو سکون رادیو ته وویل چې د لویو لارو کرایې لوړې دي او ترڅنګ یې سړکونه هم خراب دي. د دوی په خبره کرایې د کښته سي تر څو غریب خلک هم په لویو لارو او مستریح موټرونو کې په هوسا ډول سفر وکړي. هلمند کې داسې مهال مسافر د کرایو له لوړوالي شکایتونه کوي چې د نهر سراج بس ترانسپورټي شرکت ځانګړو بسونو هم په فعالیت پیل وکړ. د دې بسونو د مراسمو د پیل پر مهال د یاد شرکت استازي وویل چې یاد موټرونه د جرمني هیواد څخه راوارد کړي دي. د نورو اسانتیاو ترڅنګ د ډوډۍ اسانتیا هم د شرکت لخوا مسافرو ته په پام کې نیول شوې ده. د دوی په خبره د مسافرو غوښتنې او د هغوی شکایتونه تر ډیره د دې موټرونو په راواردولو سره پوره کړي دي. چې کرایه بس برابر مناسبه کرایه وشي نو د موټروان تاوان وکړي نه د شخصي خلک چې ځي کابل ته زیارت شي دغه دپاره هم باید تاوان وکړي. دواړه په غم دواړه غم یو شي. د کندهار او زابل ولایتونو په دوو جلا پیښو کې یو تن مړ شوی او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل ولایت ځایي چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې نن سهار د یوې ترافیکي پیښې له امله یو کس مړ او یو بل ټپي شوی دی. د معلوماتو له مخې یاده پیښه د زابل د شهري صفا ولسوالۍ اړونده پولادګي سیمه کې د یو ټیلر او سوزکي موټر ترمنځ شوې او ټپي شوی کس هم روغتون ته لیږدول شوی دی. په ورته مهال د کندهار ښار د ترافیکو ریاست مسؤلینو خبر ورکړی دی چې د دغه ښار په دوراهي سیمه کې د یو پولډر موټر د اوښتلو له امله 3 تنه ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ترافیکي پیښو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی او له بېلابېلو ولایتونو څخه راپورونه ورکول کیږي. د کونړ ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکو خبر ورکړی دی چې د دغه ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یو روغتیايي مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د معلوماتو له مخې دغه روغتیايي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په اسلام کلي کې د یونیسیار موسسې له لوري د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي او چارې به د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د یادونې وړ ده چې یاد روغتیايي مرکز به 18 خونې مجهز لابراتوار، شنه ساحه او نور اسانتیاوي ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یاد ولایت په شیګل ولسوالۍ کې هم د یو روغتیايي مرکز د جوړېدو د چارو خبر ورکول شوی و. د افغانستان، هند او سویل افریقا د 19 کلونو کمونو ملي لوبډلو ترمنځ په 3 اړخیزه لوبلړۍ کې هندي لوبډلې افغان لوبډلې ته په 9 وکټو سره ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی توپوهنه افغان 19 کلنې ملي لوبډلې وکړه چې ښه پیل یې ونه کړل او ټول لوبغاړي په 8 منډو وسوځېدل. په جواب کې هندي لوبډلې ټاکل شوی د 9 منډو هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره د 14 اور په لومړي توپ پوره کړ او دغه لوبه د 220 توپونو او 9 وکټو په ستر توفیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې افغان لوبډلې یوازې یوه لوبه له سویل افریقا لوبډلې څخه ګټلې ده او په 2 لوبو کې له هندي لوبډلې څخه ماتې خوړلې دي. یو امریکایي ډیپلوماټ د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن منځني ختیځ ته روان شوی دی. انټوني بلینکن په داسې وخت کې دا سفر پیل کړی دی چې دا ویره زیاته شوې ده چې په غزه کې د اسرایلو جګړه په سیمه کې خپره سي. د جګړې د خپرېدو اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې دي چې په لبنان کې د حماس یو مشر ووژل شو او په ایران کې خونړۍ چاودنې وشوې. د حماس پر ضد په غزه کې د اسرایلو تر برید وروسته دا سیمې ته د بلینکن 4م سفر دی.